آیا پاکستان غواړي افغانستان سره د کرکټ ډیپلوماسي وکړي؟ ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د خپل تګ په اوږدو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړو سره لیدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ آرک کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، عمران خان او د کرکټ ستورو ګډ انځورونه خپاره کړي دي. بورډ ویلي کرکټ بورډ د پاکستان لومړی وزیر ته د افغاني میلمه پالنې کلتور او د کرکټ جذبې له مخې د کرکټ یو بیت ډالۍ کړ. له بلې خوا د افغانستان کرکټ نامتو ستوری رشید خان هم په خپل ټویټر پاڼې کې د دې لیدنې هرکلی کړی دی. رشید خان ویلي هیله لرم چې یوه ورځ د افغانستان او پاکستان لوبډلې د یو بل کوربتوب وکړي. زه پر دې پوره ډاډه یم چې ورزش کولی شي خلک یو مټ کړي او مینه، سوله او هیلې رامنځته کړي. که څه هم د کرکټ بورډ په خپرو شوو انځورونو کې رشید خان د عمران خان ترڅنګ نه لیدل کیږي، خو د نبي، دولت او رحمت په شان یو شمیر لوبغاړي یې لیدو ته ورغلي دي. کابل ته دا د عمران خان لومړنی رسمي سفر دی. هغه د سیاست نه مخکې د پاکستان د کرکټ نامتو لوبغاړی پاتې شوی، نو ښایي دې خبرې عمران خان افغان ستورو سره لیدو ته لیواله کړی وي. د ښاغلي عمران خان او افغان ستورو دغه لیدنه په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تاوده بحثونه راپارولي دي او ځینې پر دې ان دي چې پاکستان غواړي د افغانستان سره د کرکټ ډیپلوماسي وکړي. له دې مخکې هند د افغانستان سره د کرکټ ډیپلوماسي کړې ده.